13 څپرکی ستر توهم ولسمشر اوباما د جګړې د پای ته رسولو ژمنه کړې وه، نو ځکه د 2014 میلادي د ډسمبر په 28مه د امریکې او ناټو ځواکونو د کابل په نظامي مرکز کې په همدې مناسبت یو جشن جوړ کړ. په داسې حال کې چې موسیقي غږېده، د څو ملیتي بیرغ نیونکو ځواکونو خپل نمایش ترسره کړ، د 4 ستورو جنرال خپله وینا واوروله او په پوره اخلاص سره یې د نړیوال ائتلاف بیرغ چې په افغانستان کې د جګړې له پیلولو راهیسې رپېده ټول او په جوابه کې کېښوده. اوباما په خپلو څرګندونو کې دغه ورځ د هېواد په تاریخ کې ډېره مهمه ورځ وبلله او ویې ویل چې امریکا تر دغې 14 کلنې جګړې وروسته تر بل هر وخت زیاته امن او خوندي ده. هغه وویل زموږ د زړورو ښځینه او نارینه ځواکونو له سرښندنو او مبارزو څخه په مننې چې په برکت یې په افغانستان کې زموږ ماموریت پای ته رسیږي او د امریکې په تاریخ کې تر ټولو اوږدې جګړې لمنه په مسؤلانه توګه راټولېږي. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو 50 کلن جنګي مشر جنرال جان کامپیل هم د دغه ماموریت بریالي اختتام وستایه او د خپلو ځینو لاسته راوړنو ستاینه یې هم وکړه. نوموړي د خپلې وینا په اوږدو کې ابلاغ کړه چې اوس په افغانستان کې د ژوند توقع په اوسط ډول 21 کاله ډیره شوې. هغه وویل که دا د افغانستان له 35 میلیونه نفوس سره ضرب کړي نو 941 میلیونه کاله ژوند راځي چې افغانستان ته د وربخښل شوی. هغه د دې کار لپاره د امریکې، ناټو او افغان ځواکونو له سرښندنو او مبارزو مننه وکړه، خو د دومره سترې تاریخي ورځې لپاره نیول شوي مراسم ناکافي او ناعادي ښکارېدل. ولسمشر اوباما خپله نه و ورته راغلی او په داسې حال کې چې خپله په رخصتیو کې و د دومره سترې تاریخي ورځې د نمانځنې لپاره یې یوازې یو لیکلي بیانیه رالېږلې وه. مراسم د نظامي مرکز په یو کوچني جمنازیوم کې نیول شوي وو. یوازې د لسګونو تر کچې خلکو ګډون پکې کړی و او پر خپلو خلاصو کړو چوکۍ ناست و. د دښمن ډیره کمه یادونه وشوه، د هغه د تسلیمېدو یا ماتېدو خبره خو لا پر ځای پرېږده، هېچا هم خوښي نه ښوده، ځکه حقیقت دا و چې جګړه له پای او اختتام څخه که هغه مسؤلانه وي که بل ډول ډیره لرې وه او د امریکې ځواکونه باید څو کاله نور هم په دې جنګ کې جنګېدلي او وژل شوي وای. دغه بې بنسټه ژمنې او سپین سترګي دروغ له هغه سترو فریبونو څخه و چې د امریکې رهبرانو د دغه جګړې په اوږدو کې د امریکې ملت ته ورکړي وه. اوباما که څه هم په تیرو 3 کلونو کې په افغانستان کې د نظامي حضور مقیاس په راکمولو کې بریالی شوی و، خو د دغه هېواد له زبېښونکو خټې او زړونو څخه یې د امریکا پر ایستلو نه و توانېدلی. د اوج د وخت د 100,000 پوځیانو له ډلې د دغو مراسمو په وخت کې یوازې 10,800 پوځیان په افغانستان کې پاتې وو چې دا د نظامي حضور 90% راکمېدنه وه. اوباما ژمنه وکړه چې پاتې نور پوځیان به هم تر 2014 میلادي پورې چې د نوموړي د دویمې دورې له اختتام سره برابر وه د افغانستان څخه راوباسي. تر هغه وخته به دغه پاتې پوځیان په کابل کې د امریکې په سفارت کې اوسي. اوباما پوهېده چې د افغانستان د جګړې په برخه کې د امریکایانو حوصله تمامه شوې. د 2014 میلادي په ډسمبر کې واشنګټن پوسټ او ABC نیوز په ګډه یوه ټولنپوښتنه وکړه چې په هغې کې د جګړې د لومړیو وختونو په پرتله چې 90 سلنه خلکو د افغانستان جګړه موجه ګڼله، یوازې 38 سلنه امریکایانو ویل چې د افغانستان جګړه په کولو ارزي. اوباما له بل لوري د پینټاګون او سنا د جنګ پلوو وکیلانو له فشار سره هم مخ و. اوباما څو کال وړاندې په عراق کې هم دا ډول اسلوب غوره کړی و چې په 2018 میلادي کې امریکایي ځواکونو جنګي فعالیتونه متوقف کړل او په راتلونکي کال ووتل، خو دغه خروج ډیر منفي پایلې له ځان سره راوړي. د امریکا تر وتلو وروسته په عراق کې د اسلامي دولت ډلې چې د القاعده یوه څانګه یې ګڼلی شو بیرته شدید بریدونه پیل کړل او د عراق د امنیتي ځواکونو تر ضعیف مقاومت وروسته یې ستر کارونه بیرته ونیول. د بحران د غځېدلو د مخنیوي لپاره امریکا په زړه نازړه توګه عراق ته د بیرته ستنېدو امر وکړ چې په پیل کې د هوایي بریدونو له لارې سیمه تصفیه شوه او 3,100 عسکر هلته یوړل شول. دغه بیا ځلې نظامي حضور څو کاله ادامه پیدا کړه. اوباما نه غوښتل چې افغانستان هم د عراق په برخلیک اخته شي، نو ځکه یې وخت ته اړتیا درلوده چې افغان امنیتي ځواکونه په خپلو پښو ودروي او پرېنږدي چې د امریکې تر وتلو وروسته دوی هم د عراقي ځواکونو غوندې له سقوط سره مخامخ شي. همدارنګه نوموړي د جګړې د حل کولو ډیپلوماتیکي هڅې هم پیل کړې او د کابل حکومت د بقا لپاره یې هڅه وکړه چې طالبان د سولې خبرو ته راضي کړي او د مذاکرې له لارې د جګړه پای ته ورسوي.
په دې توګه اوباما یو ستر توهم جوړ کړ د نوموړي ادارې د تبلیغاتو په مټ هڅه کوله چې امریکایان په دې قانع کړي چې امریکایي پوځیان یو څه وخت نور هم په افغانستان کې پاتې شي. البته د دوی په وینا دا پاتې کېدل د جګړې د ادامې په معنا نه و، بلکې امریکایي پوځیان به د جګړې له ډګره لرې نورې مهمې نظارتي او مشورتي دندې ترسره کوي. کله چې د 2014 میلادي په ډسمبر کې په کابل کې د مخکې یادو مراسمو په اوږدو کې د ائتلاف بیرغ راښکته کړی شو، نو د اوباما ادارې بیا ژمنه وکوله چې ډیر زر به د افغانستان امنیتي مسؤلیت په پوره توګه د افغان امنیتي ځواکونو پر اوږو ورکېږدي او د امریکې او ناټو ځواکونو به خپل غیر جنگي رول ته د مشاورانو او روزونکو په توګه ادامه ورکړي. د پینټاګون توقعات داسې و چې د جنگي او غیر جنگي رول ترمنځ توپیر او تفکیک په عمل کې بېمعنا کاوه. امریکایي ځواکونو خپلو هوایي بریدونو ته ادامه ورکړه او د طالبانو ځایونه یې په نښه کول. په 2015 میلادي او 2014 میلادي کې امریکایي الوتکو 2284 میزایل د هوا له لارې بمبار کړل چې د تیرو کلونو په پرتله که څه هم کم و، خو بیا هم اوسطا هره ورځ 3 بمباریو ته رسېدل. له بل لوري په ځمکنیو عملیاتو کې هم امریکایي پوځیانو په بشپړه توګه لاس تړلی نه و او د تروریزم ضد عملیاتو په نوم یې بیا چاپې اچولې او بریدونه به یې کول. د امریکې ځانګړو ځواکونو لا هم صلاحیت درلود چې د القاعده او نورو اړوندو ډلو کسان ونیسي یا یې ووژني. د اړوندو ډلو په مبهم ترکیب کې د طالبانو غړي هم راتللی شول. همدارنګه امریکایي ځواکونو اجازه لرله چې د اړتیا په صورت کې او د مخالفینو لاس ته د سترو کارونو د لوېدلو ګواښ په وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو لاسنیوی وکړي او عملاً په جګړه کې مرسته ورسره وکړي. لنډه دا چې امریکایي ځواکونه به د تش په نوم غیر جنگي رول باوجود هم خپلو جنگي عملیاتو ته ادامه ورکوله. تر 14 کاله تتو او ناچیزه لاسته راوړنو وروسته زیاترو امریکایي لوړپوړو چارواکو او سرتیرو د امریکا د نوې تګلارې په اړه شک درلود او ویلي چې دا تګلاره به هم د پخوانۍ تګلارې غوندې بې ګټې او بې پایلې وي. د زده شویو درسونو په مرکو کې زیاترو امریکایي لوړپوړو چارواکو د اوباما پر هغه پریکړه نیوکې وکړې او هغه یې تاواني وبلله چې پر بنسټ یې افغانستان ته اضافي سرتیري را استول شوي وه او د نظامي حضور د اوج نوم یې ورکړی و. دوی وایي چې د 18 میاشتو لپاره په افغانستان کې د سرتیرو شمیر 100,000 ته رسولو غوره دا وه چې اوباما کم عسکر لیږلي وای، خو د زیات وخت مثلا تر 2013 میلادي پورې هلته پاتې شوي وای. پوره یوه لوړپوړي امریکایي چارواکي په دې اړه وویل د سرتیرو او پیسو په زور د ثبات راوستل سخت نه دي، سخت وروسته د دې ثبات ساتل دي. هغه زیاتوي په څومره بیړه چې موږ غوښتل ژر لاړ شو او ژر بیرته راستانه شو له منطقي پلوه د یو باثباته حکومت د جوړولو لپاره عاقلانه پریکړه او تګلاره نه وه. د بوش په دوره کې د جنوبي اسیا د پالیسۍ مشر او د امریکې لوړپوړي ډیپلومات ریچارډ بوچر چې په 2015 میلادي کې د زده شویو درسونو په مرکه کې خبرې کولې، نو د امریکې په تاریخ کې یې د دولت جوړونې تر ټولو سترې پروژې ناکامي داسې بیان کړه. د دې جګړې 15 کاله ووتل. په دې 15 کلونو کې موږ په ډېرې اسانۍ سره کولی شول چې مثلا د لومړي ټولګي نه وه د 5م ټولګي زرګونه افغانان زده کوونکي واخلو او د ښو زده کړو لپاره یې هند ته یوسو او هلته په کالجونو او نورو مراکزو کې تر تعلیم وروسته یې په الوتکو کې بیرته افغانستان ته راوړو او ورته ووایو چې دغه ستاسو هیواد دی، تاسو یې باسواده قشرې او اداره یې کړئ. زما په ان دا کار ته زیات ګټور و چې موږ امریکایانو وکړ او ورته وویل چې موږ تاسو ته حکومت جوړوو. بله پلوه د جګړې د اختتام لپاره د اوباما جوړ کړی سیاسي مهالویش هم شل او سست و. کله چې دی پر دې پوه شو چې طالبان د تسلیمېدو نه دي، نو پر افغان حکومت باندې فشار راوړ چې امنیت ته اوږه ورکړي او د امریکې د وتلو شرایط چمتو کړي. کله چې کرزي د درغلیو په زور ځان د دویم ځل لپاره ولسمشر کړ، نو د امریکې چارواکو د نوموړي د نږدې کس د جویي وکړه او ترې ویې غوښتل چې کرزی د لوړې مراسمو په وینا کې دې خبرې ته اشاره وکړي چې افغان امنیتي ځواکونه به په تدریج سره او د یوه ټاکلي مهالویش په چوکاټ کې د خپل هیواد امنیتي مسؤلیت په راتلونکو 5 کلونو کې چې د کرزي د دویمې دورې له پای سره برابره وا پر غاړه اخلي. خو د کرزي او امریکې د اړیکو هغه پخوانی رنګ او حرارت نور پاتې نه و او د دې پر ځای چې د امنیتي مسؤلیت د لیږد بهیر په اسانه کولو کې همکاري وکړي، کرزي له امریکې سره د امنیتي تړون د نه لاسلیک کولو ناندرۍ پیل کړې.
د دغه امنیتي تړون پر بنسټ امریکې تر 2014 میلادي وروسته هم په افغانستان کې خپل نظامی حضور ته ادامه ورکولی شوی. له دغه تړون څخه د امریکې موخه په افغانستان کې د حد اقل حضور ساتل او د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې ترڅنګ د ترهګرۍ ضد عملیاتو ته ادامه ورکول و. خو کرزي پر خپله پخوانۍ ګیله او د اختلاف پر ټکي ټینګار کوه، هغه دا چې امریکایي ځواکونه باید له خپل سرو چاپو او د ملکي خلکو کورونو ته له ننوتلو ډډه وکړي او همدارنګه دوی باید د جرم د ارتکاب په صورت کې د افغانستان د قوانینو تابع وي او باید حقوقي مسؤلیت ونه لري. خو امریکا د کرزي غوښتنې ونه منلې او د فشار راوړلو او هیرولو لپاره یې خبرداری ورکړ چې که کرزی د 2014 میلادي کال تر پایه دغه تړون لاسلیک نکړي نو امریکا به خپل ټول سرتیري وباسي چې په هغه صورت کې به د هرې متعاقبې فاجعې پړه د افغان حکومت او کرزي پر غاړه وي. خو کرزی پر خپله پرېکړه کلک ودرېد او د اوباما دا خبرې یې لافې او پټکې وګڼلې. کرزي فکر کاوه چې امریکا له افغانستانه وتل نه غواړي. هغه په حق هم و. د امریکې حکومت بیرته خپله غوسه کنټرول کړه او پر شا شو. اوباما تر هغه انتظار وکړ چې د کرزي دویمه دوره په 2014 میلادي کې پای ته ورسېده او پر ځای محمد اشرف غني واک ته ورسېد. نوموړي د همدې کال په سپټمبر کې له کوم ځنډ پرته له امریکې سره دغه تړون لاسلیک کړ. جیمز ډوبین چې د 2001 میلادي د بوند کنفرانس یو تنظیمونکی و او وروسته د 2014 میلادي او 2014 میلادي کلونو ترمنځ د افغانستان او پاکستان لپاره د اوباما ځانګړی استازی وټاکل شو. وایي چې له افغانستان سره د امنیتي تړون پر سر ناندرۍ په واقعیت کې د یوه داسې تضاد او پاراډاکس څرګندوي وي چې اوباما هیڅکله هم حل نه شوی کړی. هغه تضاد دا و چې له یوې خوا اوباما غوښتل د افغانانو باور وګټي او دا ورته تلقین کړي چې امریکا د 2 ورځو ملګرې نه ده او دوی به هیڅکله هم طالبانو ته میدان پرې نږدي. خو له بل لوري بیا له دې جګړې ستړو امریکایانو ته ډاډ او ژمنې ورکولې چې امریکا به په افغانستان کې خپله جګړه ډېره زر پای ته ورسوي. ډوبینز د زده شویو درسونو مرکې ته په دې اړه وویل، یعنی زموږ د الفاظو او اعمالو ترمنځ ډېر ژور تضاد او ستر واټن پروت دی. د دې لپاره چې امریکایان د جګړې د تمامولو پر افسانه باوري وساتي نو پینټاګون تل هڅه کوله چې د جګړې په اړه د ښو خبرونو غورچاڼ د امریکا ملت ته واوروي. د 2015 میلادي په فبروري کې د دفاع وزارت پخوانی او سابقه لرونکی کارکوونکی چې د اوباما لخوا تازه د دفاع څلورم وزیر ګمارل شوی و په خپل لومړني وظیفوي سفر افغانستان ته راغی. نوموړي د خپل سفر په اړه د خپلو پخوانیو دفاع وزیرانو پر ځای کړ او د افغانستان د جګړې په تړاو یې خوږې او مثبتې څرګندونې وکړې. هغه په کابل کې له اشرف غني سره یو ځای یوې خبري کنفرانس ته وویل، دلته ډیر بدلون راغلی، هر څه ښه شوي. هغه زیاته کړه، زموږ لومړیتوب به اوس دا وي چې دغه لاسته راوړنې وساتو او د پرمختګونو له ادامې ځان ډاډه کړو. خو د کندهار ته په خپل سفر کې د خبرو پر مهال له لیکلي بیانیې لږ بغاوت وکړ او په اعتراف سره وویل چې تر پرون پخوا د افغان امنیتي ځواکونو رښتیا هم ضعیف او د ډیرو خلاو دردونکي وو. دا په داسې حال کې چې پینټاګون پوره یوه لسیزه کېده چې د افغان امنیتي ځواکونو د کیفیت او ظرفیت په اړه مثبت خبرونه او راپورونه ورکول. هغه وویل دا په دې معنا ده چې افغانان په جګړه کې ښه نه دي، دوی ډیر ښه دي، خو څو کاله وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو په نوم اصلا هیڅ شی نه و. هغه زیاته کړه، دوی ورو ورو په خپلو پښو درېږي او ډیر زر به د هغو کارونه او مسؤلیتونه جوګه شي چې پخوا به د دوی لپاره امریکایي سرتیرو ترسره کول. په لومړیو څو میاشتو کې داسې ښکارېده چې د اوباما د ادارې نازک پلان کار وکړ او ګټور تمام شو. د افغانستان د جګړې په اړه د خبرو سرټکي کمرنګه شول او امریکایي سرتیري له صحنې څنګ ته شول. خو همدا چې افغان امنیتي ځواکونه د خپلو سیمو په ساتلو کې پاتې راغلل نو امریکایي سرتیري مجبور شول چې بیرته صحنې ته راشي. د 2015 میلادي په اپریل کې فني سرتیري یا متخصص جان ډاوسن چې د 22 کاله عمر یې درلود په یوه داخلي برید کې ووژل شو. دا برید په جلال آباد کې وشو او یو افغان سرتیري پر ائتلافي سرتیرو ډزې وکړې چې په پایله کې د ډاوسن په ګډون 8 کسان ووژل شول. 2 میاشتې وروسته په بګرام کې هوایي هډه کې د راکټ د لګېدو له امله 54 کلن امریکایي ملکي کارکوونکی کریس ډیویس ژوند له لاسه ورکړ. په اګست میاشت کې طالبانو په کابل کې پر یوه امریکایي نظامي مرکز برید وکړ چې په لومړۍ دروازه کې یې د 6 افغان عسکرو تر وژلو وروسته ځان دویمې دروازې ته ورساوه او هلته یوه امریکایي سرتیري سخت ټپي کړ او د انډریو آمسي کینیا په
نوم بل سرتیری وواژه. امسکینا یو ځل پخوا په یوه جګړه کې د زړورتیا د ښودلو له امله د امریکې د حکومت لخوا د سپینو زرو مډال ترلاسه کړی و. 19 ورځې وروسته په یوه بل داخلي برید کې افغان سرتیرو د هوایي ځواکونو 22 کلن تورن ماتوي رونالډ او 21 کلن ډلګۍ مشر فورسټ سیبلي د هلمند ولایت په یوه څارځای یا چیک پوینټ کې په ډزو ووژل. رونالډ یو ځل مخکې هم په جګړه کې سخت ټپي شوی و او د خپلو ملګرو د ساتلو لپاره یې د مرګ د خواک په منلو د سپینو زرو مډال ترلاسه کړی و. د سپتمبر تر پای د امریکایي ځواکونو په عملي جګړه کې د نښ کلتي افسانه او توهم نور پای ته ورسید. تر اوږدې محاصرې وروسته د افغانستان شپږم ستر ولایت کندوز د طالبانو لاسته ولوېد چې د ټول هېواد په کچه یې د ویرې او شوق څپې خپرې کړې. تر 2001 میلادي وروسته دا لومړی ځل و چې طالبانو د دومره سترې ښاري سیمې کنټرول ترلاسه کاوه. د بیرته نیولو لپاره د امریکې ځانګړي ځواکونه کندوز ته ورغلل چې له افغان امنیتي ځواکونو سره یو ځای جګړه وکړي. تر څو ورځو سختو جګړو وروسته کندوز بیرته ونیول شو. د 2015 میلادي د سپتمبر په 3 نیټه د امریکې هوایي ځواک AC-130 ویشتونکي الوتکې په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو پر یوه روغتون په غلطۍ بمبار وکړ چې په پایله کې 42 کسان ووژل شول. که څه هم بې پولي ډاکټرانو څو ورځې وړاندې د خپل روغتون ګوډیناټ د افغان امنیتي ځواکونو له لارې امریکایي ځواکونو ته ورکړي وه چې د جنګ په اوږدو کې پر دوی بریدونه ونه کړي. اوباما او د امریکې نظامي چارواکو د دغې فاجعې له امله بخښنه وغوښته او تر پلټنو وروسته ثابته شوه چې دا انساني خطا وه او کوم قصدي کار نه و. پنټاګون ټولو هغو کسانو ته چې په دغه بمبار کې ښکېل وه اداري سزا ورکړه خو د جرم په تور له هیڅ چا تحقیق ونه شو. بیا هم د دې پر ځای چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې خپل جنگي فعالیتونه راکم کړي نور هم زیات شول. د کندوز تر رسوایي 12 ورځې وروسته اوباما له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل وځنډول او د دوی ماموریت د طالبانو لاسته د نورو ښارونو له لوېدو څخه د مخنیوي لپاره تر نامعلومې مودې وغځاوه. د خپل ژمنې خلاف نوموړي په افغانستان کې د خپلې دورې تر پای وروسته هم د 5500 امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو امر ورکړ. اوباما په دې اړه د سپینې ماڼۍ د روزویلټ له خونې وویل زه دې پایلې او مهلت نه لرونکې جګړې مخالف یم او بیا مې دا خبره کړې چې خپل پوځیان به په یوې داسې جګړې ته چې انجام یې معلوم نه وي نه ور استوم. هغه زیاته کړه خو د افغانستان اوسنی وضعیت او زموږ څو کلونو لاسته راوړنو ته په کتو زه په دې باور یم چې موږ باید لږ نور هم زغم ولرو او هڅو ته ادامه ورکړو. پر ستر بشري ځواک وسلو او تعلیم درلودلو سربیره هم زیاتره امریکایي چارواکي ویره څرګندوله چې د امریکا تر وتلو وروسته به افغان امنیتي ځواکونه هیواد ونشي ساتلی او د طالبانو له لوري به مات شي. اوباما بالاخره یو څو شېبې صداقت ته غاړه کېښوده او په یوه جمله کې اعتراف وکړ چې افغان امنیتي ځواکونه لا هم هماغومره نه دي ځواکمن چې څومره باید وای. اوباما د دې لپاره چې د دغه تاریخ بې پایه جنګ خوند یو څو خو کړي دا افسانه بیا را ژوندۍ کړه او د روزویلټ له دفتره یې وویل چې امریکایي پوځیان به په افغانستان کې د طالبانو پر ضد سترو جنګي عملیاتو کې برخه نه اخلي. یوازې غیر جنګي رول به لوبوي او د امریکایي جنګي ماموریت به په افغانستان کې پای ته رسېدلی دی. خو امریکایي جنګیالیو او د جګړې د ډګر سرتیرو د دغه تفکیک او توپیر چندان معنا نه لرله. دوی لا هم په جنګي سیمه او شرایطو کې وه، لا هم د جنګېدو په بدل کې معاش ورکول کېده، لا هم د جنګي شجاعت په بدل کې مډالونه ورکول کېدل. دوی باید نور هم وژل شوي وای. د 2015 میلادي د پای په رانږدې کېدو سره د طالبانو بریدونه او قدرت زیات او د امریکایي جنرالانو له ویناو د بدبینۍ او اضطراب پر سپرغۍ په پورته کېدو شوې. کله چې اسټون کارټر په ډسمبر کې افغانستان ته بیا ځل راغی نو له افغان امنیتي ځواکونو یې دا ځل زیات سر وټکاوه او کم یې وستایل. نوموړي په جلال آباد کې خپلو امریکایي پوځیانو ته په وینا کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه که څه هم مخ ته روان دي خو هغه زیاته کړه چې دغه شخصا د پینټاګون پر دغه نیابتي ځواک چندان باور نه لري. په همدغه ورځ په بګرام هوایي اډه کې بل امریکایي جنرال کامبل یوې خبري غونډې ته تر دې هم زیات بدبینه وغږېد او څرګندونې یې نهیلې کوونکې وې. هغه وویل موږ له ډېر سخت کال څخه راتیر شو. موږ پوهېدو چې دغه کال به زموږ لپاره تر ټولو ګران کال وي او افغانان هم پوهېدل. تر دغه ویناو 3 ورځې وروسته د ډسمبر په 21مه یوه ځانمرګي برید کې چې چاودېدونکي توکي یې په خپل موټر سایکل کې ځای پر ځای کړي وو د بګرام هډې ته نږدې ځان ته چاودنه ورکړه چې په پایله کې 6 امریکایي سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته.
کله چې د افغانستان جګړه 15 کال ته دننه شوه نو امریکا په افغانستان کې د طالبانو ترڅنګ له یو بل دښمن سره هم مخامخ شوه چې په نتیجه کې پخوانیو فکري اختلافاتو ته بل او بدل مسیر ورکړ. داعش یا د اسلامي دولت ډله چې لومړی ځل په عراق او سوریه کې د تروریستي شبکې په توګه رامنځته شوه او افغانستان او پاکستان ته یې هم ریښې ورسولې. د 2014 میلادي په لومړیو کې د امریکای نظامی چارواکو اټکل وکړ چې په افغانستان کې د دغه ډلې د جنګیالیو شمېر له 1000 تر 3000 رسیږي چې زیاتره یې د طالبانو پخواني غړي دي. د دوی ظهور په افغانستان کې د امریکای جګړه پراخه او پیچلې کړه. د 2014 میلادي په جنوري کې سپینې ماڼۍ ځینې نور اصول وضع کړل چې پر بنسټ یې پینټاګون په افغانستان کې د داعش د ځالو د بمبار او له منځه وړلو صلاحیت ورکړ. په دې سره د امریکای د هوایي بریدونو کچه یو ځل بیا پورته لاړه چې زیاتره دغه بریدونه په کونړ او ننګرهار سیمو کې د پاکستان سرحدي پولې ته څیرمه چې د داعش حضور زیات ترسره کېدل. تر هغه وروسته د امریکای پوځ دا منلې وه چې پر افغانستان کې د امریکای د نظامي یرغل اصلي لامل او دښمن چې د القاعده ډله وه افغانستان کې نابوده او پناه شوې ده. د 2014 میلادي په می میاشت کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند بریډ جنرال چارلز کیولان په پینټاګون کې خبریالانو ته وویل دوی القاعده په افغانستان کې جدي ګواښ او دولت ته جدي تهدید نه دی. نوموړي هغه ادعاوې چې ویلي القاعده په افغانستان کې له 100 تر 300 فعال غړي لري رد کړي او هغه یې مبالغه وګڼله. د بن لادن لمړني 15 کاله تیر شوي وه خو القاعده په افغانستان کې په ندرت سره په جنگي اعمالو کې دخیله وه. په ورته وخت کې د شرایطو او حالاتو په تغییر سره امریکای د طالبانو پر وړاندې خپل دریځ بدل کړ او پر دغه ډله یې نوې خو مبهمه ټاپه ووهله. د اوباما اداره دې پایلې ته ورسېده چې د افغانستان د جګړې د ختمولو او په دې هیواد کې د باثباته حکومت رامنځته کولو یوازینۍ لاره د طالبانو سره مذاکرې او د سولې خبرې اترې دي. که څه هم د سولې خبرې تیر ځل له بن بس سره مخ شوې وي خو دا ځل امریکای له ځانه انعطاف او گذشت وښود او د طالبانو له مشرانو سره له نویو شرایطو سره د مذاکرې میز ته ور ودانګل. په پایله کې پینټاګون خپلو پوځیانو ته د جګړې نوی مقررات وضع کړل چې پر بنسټ یې امریکای کولی شول چې پرته له کوم محدودیته د اسلامي دولت ډلې کسان په نښه کړي او همدارنګه د القاعده ډلې ځپلو ته هم ادامه ورکړي. خو له طالبانو سره به یوازې په دفاعي حالاتو کې او یا د افغان حکومت د رانړېدلو د ګواښ په صورت کې جګړه کوي. دغو نویو اصول او تګلارې د امریکای کانګرس هم حیران کړ او ګنګس کړ. د 2014 میلادي په فبروري کې د سنا د وسلوالو فعالیتونو د کمیټې په احضاریه غونډه کې وکیل لینډزي ګراهام له جنرال کمپیبل څخه غوښتنه وکړه چې په دې اړه توضیحات ورکړي او پوښتنه یې وکړه چې آیا طالبان د دې هیواد دښمنان دي؟ کامپیل ورته وویل پوښتنه مې سمه وانه وریده. ګراهام بیا خپله پوښتنه تکرار کړه او ویې ویل آیا طالبان د امریکای دښمنان دي؟ کیمپل بند ژبی شو او ویې ویل طالبان تر هغو چې د القاعده ملاتړ کوي او له حقاني شبکې سره اړیکې ساتي او یا له نورو مخالفو ډلو سره طالبان تر هغه مسؤل دي چې ګراهام په خبرو کې ورولوید او د هغه د خبرو په قطع کولو سره یې بیا پوښتنه ترې وکړه چې آیا د امریکای پوځیانو د دې صلاحیت او اجازه درلوده چې پر طالبانو او د هغوی پر رهبرانو تهاجمي بریدونه وکړي؟ کمپیبل له پوښتنې څخه د فرار په پار په لنډه توګه ویل ښاغلی یو ځل بیا وایم چې د جګړې اصول او صلاحیت او د هغوی اړوند موضوعات زه په عام مجلس کې له بل چا سره نشم شریکولی. هغه زیاته کړه خو ستاسو د پوښتنې په ځواب کې دومره ویلی شم چې زموږ هیواد پریکړه کړې چې موږ له طالبانو سره په جګړه کې نه یو. خو طالبان لا هم له امریکای او افغان حکومت سره په جګړه کې وه او د طالبانو د رهبرانو په وینا جګړه د دوی په ګټه مخ ته تله. په 2014 میلادي کې طالبانو یو ځل بیا د کندوز ولایت تر ولکې لاندې راووت. په کابل کې یې بمي چاودنې وکړې او د هلمند ولایت یې د کوکنارو د تولید اصلي کمربند دی. زیاتره سیمې یې تر خپل واک لاندې په نقشه کې زیاتې کړې. په واشنگټن کې اندېښنې راپورته شوې چې افغان حکومت د سیاسي سقوط له ګواښ سره مخ دی. اوباما د 2014 په جولای کې دغه وضعیت خطرناک وباله او یو ځل بیا یې له خپلې ژمنې په شا تګ وکړ. د دې پر ځای چې د نوموړي د دورې تر پایه به 5500 امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې وای 8400 سرتیري پاتې شول. راتلونکي میاشت د کیمپل
ځای ناستی او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نوی جنگي مشر جنرال جان نیکولسن د سنا په مخ کې راښکاره شو او د سنا د وسلوالو فعالیتونو کمیټې ته په احضاریه غونډه کې د جګړې د جزئیاتو په اړه معلومات ورکړل او د وکیلانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امریکا په افغانستان کې ګټونکې ده که بایلونکې ځواب ورکړ. زه فکر کوم چې له بندبست سره مخامخ یو. همدارنګه نوموړي په خپله ګواهیه وینا کې د افغانستان د جګړې په اړه هغو تګلارو او پلانونو ته سرسري اشاره وکړه چې په نږدې وخت کې د ډونالډ ټرمپ ادارې په پام کې ورته لرل او ویې ویل تهاجمي ظرفیت هغه څه ده چې موږ په افغانستان کې له حاکم بندبست څخه وباسي. په نظامی ټرمینولوژي او لهجه کې دا خبره په دې معنا ده چې نور سرتیرو او پیسو ته اړتیا ده.